د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن دوشنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان بانک سرپرست جیبوټي هیواد ته سفر وکړ. جوزجان کې نږدې 400 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. او نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو 18 کسان وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان بانک سرپرست جیبوټي هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدری د اسلامي مالی خدمتونو بورډ IFSB په 22مه کلنۍ غونډه کې ګډون په موخه پرون جیبوټي هیواد ته سفر وکړ. باختر اجان ته د افغانستان بانک بیان دفتر معلوماتو له مخې دا کلنۍ غونډه په جیبوټي کې د روان میلادي کال د جولای په لومړۍ او دویمه نیټه د اسلامي مالی خدمتونو بورډ او د یاد هیواد د مرکزی بانک له لوري جوړیږي چې په ترڅ کې به د بورډ 13 کال پر اجرات او مالی راپورونو بحثونه تر سره او بیا تصویب شي. همدارنګه د بورډ غړي هیوادونه به د راتلونکي کال لپاره د شریعت د اصولو په رڼا کې د اسلامي بانکوالۍ اړوندو معیارو د مالی شرکتونو او بانکونو د خدمت مدیریت پر اسلامي بانکوالۍ د ډیجیټلایزیشن اثر په نړیواله کچه د اسلامي بانکوالۍ او تمویل د ترویج په اړه پر پلانونو او عملی اقداماتو بحثونه تر سره کړي. جوزجان کې نږدې 400 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د جوزجان د کلي بیا رغونه او پراختیا ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د باندې 12 میلیونه افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو د 2 شبکو چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د کلي بیا رغونه او پراختیا رئیس مولوي اسدالله حمزه رسنیو ته ویلي چې د شبرغان اړوند په ګلستان سیمه او جوزجان په 242 روغتون کې د همکاري مؤسسې په مالی ملاتړ په ټولیزه توګه د 12 میلیونه شپږ زره افغانۍ په لګښت د اوبو رسولو 2 شبکو چارې پیل شوې دي. حمزه زیاته کړه چې په دغه شبکو کې په ترتیب سره د 80 مترو په ژورتیا سره د 2 ساګانو کیندل، کور په کور د اوبو پایپ لاین غځول او 2 اوبو لوی زیرمې جوړول شامل دي چې چارې به 4 میاشتو په موده کې بشپړې شي. باید وویل چې د یادو پروژو په بشپړېدو سره د جوزجان د ګلستان سیمې شاوخوا 4000 کورنیو ته او 242 روغتون 15000 تنو ته د څښاک پاک اوبو اسانتیاوې برابرېږي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې وسم یو بهرنی خبر. نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو 18 کسان وژلي. د نړیوالو رسنیو د راپور له مخې شنبه ورځ د نایجیریا په شمال ختیځ ګوزا ښار کې یوې میرمنې چې یو ماشوم هم په خپل املا پورې تړلې وه ځان پورې تړلې چاودیدونکو توکو ته یې د واده په مراسمو کې چاودنه ورکړه او یو شمېر د واده ګډونوالو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
تر لومړي برید وروسته دوه نورو ځانمرګو بریدګرو د لومړي چاودنې د مړو پر جنازې او روغتون برید کړی او نوره مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. رسنیو وژل شوي او ټپیانو بېلابېل ارقام خپاره کړي، خو تایید شوي رسمي شمېره یې ښایي چې بریدونو کې 18 تنه وژل شوي او تر 20 زیات ټپیان شوي دي. د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه هیواد کې یو شمېر وسلوالې ډلې چې د حکومت مخالفت کوي فعال دي. درنو اوریدونکو، په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي ریل عمل شه. د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.